دا یو پیغمبر دی چې د ټول قوم ایمان راوړی دی وروسته نو په هغه ټیم کې دی د هغوی نه خفه شو غوسه شو چې کله خبره ونه منله نو هغوی ویرول چې تاسو خو ایمان نه راوړئ انتظار کوئ د الله د عذاب نو لاړ بیت المقدس ته او بیا د هغه ځای نه یو علاقې ته روان شو چې هغې ته یافا ویله کېږي نو یو کشتۍ ته په انتظار کې شو کشتۍ چې کله راله هغه ډکه وه خو دی وخېجو ځکه چې دا مخوریز انسان په دې کې په هغوی باندې طوفان راغی نږدې و چې کشتۍ ډوبه شوې وې نو د خلکو د بوج کمولو لپاره هغوی ټول خپل سامانونه غوځار کړو دریاب ته بیا هم هغه حال نو یو کس دې ته هم ودنګي د دې کشتۍ نه او دغه یو د قرباني ورکړي او د دې نورو د ژوند به بچ شي نو داسې خو د یو کس نوم نشو اخیستی نو یو قراندازي به وکړو چې چا نوم راوخوتو خفه کېږي به نه وایي صحیح ده چې نومونه یې ور واچول نو د یونس علیه السلام نوم راوخوتو هغوی نه نه دا خو ډېر مخوریز انسان دی ډېر اوچت انسان دی او نیک انسان دی دې نشي ګزارلی وبوت په دویم پیر چې ور واچول نومونه بیا د یونس علیه السلام نوم راوخوتو هغوی نه دې نشي ګزارلی اوبو ته دا خو ډېر اوچت انسان دی په دریم پیر به وکړو په دریم پیر چې نومونه ور واچول بیا د ده نوم راوخوتو او دوی ته دا پته نه وه دغه وخت کې چې عرش والم دا غواړي چې دی د دې اوبو ته کوز شي لکه څنګه چې الله په سورة البروج کې وایي فعال لما یرید او بل ځای کې وایي یفعل ما یرید څه چې الله غواړي هغه کوي او څوک یې بدلولی نه شي او نه څوک منع کولی شي د ده په تقدیر کې دي چې دی به دې اوبو ته دانګي او دی به دانګي نو بس بیا هغه اوبو ته ور ټوپ کړو او لاندې ورته یو مهی ولاړ د الله په حکم سره دی دغه مهي خولې ته ورننوتو بیا د مهي په خېټه کې پروت و په دې کې اختلاف دی چې څو ورځې او درې ورځې او که دې نه زیات نو په هغه ځای کې بیا رب العالمین ته سجده ولګوله ځکه بعض روایتونو کې راځي چې یونس علیه السلام په هغه ځای کې الله ته سجده لګولې ده چې چا پکې لا نه ده لګولې او د مهي په خېټه کې او په دې کې څه تعجب نه دی پکار چې څنګه دی د مهي خېټې ته ورننوتو هلته یې سجده ولګوله او دومره ورځې پروت داسې میان دي په دې دریاب کې چې هغه د دې د دریاب د کشتۍ چې د جازونه د څو اوچته چې د په زرګو کسان چې پکې ناستي دا کشتۍ او دا جازونه په بل طرف اړوي چې ځان ورله راواچوي داسې میان په دې اوبو کې دننه پراته دي بعضو هغه ویډیوګانې نن سبا خو یو مخکې د اکثر خبرې د خلکو نه غیب ولیدلې نه وي اوس دا موبایل نیټ چې راوتی دی یو هر څه ښکاره شو یعنې بس داسې میان دي چې د هغې د اوچتولو دپاره باقاعده کرین راوړي نو هغه کرین یې اوچتوي شیول یې اوچتوي بوکلین یې اوچتوي نو ته سوچ وکړې چې یو مهی اوچتولو دپاره کرین راوړي نو دی یو څومره غټ وي نو یونس علیه السلام هلته بیا الله ته چغې ووالې په هغه تیارو کې الله وایي یاد که هغه مهي والا کله چې لاړ په داسې حال کې چې غوسه و په خپل قوم باندې خفه و فظن ان لن نقدر علیه نو ګمان یې وکړو چې هېڅکله به موږ راونه نیسو دی یعنې دی په زړه کې نه و چې الله به دې خبرې د لاسه ما راونیسي زړه کې خو دا و چې ما خو خپل دعوت وکړو او چې نه یې مني نو څه ورسره وکړو بل دا د انسان طبیعت دی چې دی خفه کېږي غوسه کېږي لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک کې چې الله سبحانه وتعالی په سورة الکهف کې او په نورو سورتونو کې دا خبره ورته الله کړې چې پیغمبره ته خو به د دې غم د لاسه ځان مړ کړي نو دا د انسان فطرت دی چې دی خفه کېږي دومره محنت او کوشش وکړي او هغوی وله خبره ونه مني دوی سره خفه شي اوس دا خو پیغمبران دي د دوی خو سم محنت دی او سم کوشش دی زموږ دا ټک خطا غونته کې کوشش او محنت دی خو چې څوک په درس کې توجه نه راکوي
یا زموږ خبرې ته غوږ نه ایږدي یا نه یې مني موږ ته غوسه راځي خفه شو چې یاره ګوره زه دومره محنت سره دته مسله بیانوم او د دې غفلت ته وګوره او د دې کار ته وګوره ځکه الله خپل پیغمبر ته دا ویلي دي په سورة القلم کې فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت او مکیږه په شان د مهي والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر تنګ شوی او هغه ته چې کوم تکلیفونه میلاو شوي دي نو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا چاته نه دي میلاو شوي نو هغه هم ډېر خفه به او په غم کې به الله ورته وګورئ چې صحیح دا حالات په تا باندې راغلي دي خو صبر به کې او د مهي والا په شان کار ونه کړې ګورئ چې اوس زه لاړم الله د مهي خېټې ته ور واچو فنادى في الظلمات نو آواز یې وکړو په تیارو کې الله اله الا انت چې نشتی حقدار د بندګۍ سوا ستانه سبحانک پاکی دستا دپاره انی کنت من الظالمین یقینا زه د ظالمانو نه یمه د پیغمبرانو څومره ناشنا عجزي ده او ناشنا صفتې ده چې زه ډاري کې د خپلې خبرې اقرار وکړو او وي زه په ظالمانو کې یم وی کله چې ده دا چغه وواله په هغه تیرو کې نو تیرې د مهي بیا تیرې د دغه چپو د دې دریاب او اسیم تیاره وه په دې هر څه کې د دغه اواز رب العالمین واورېدو نو ملایکو بیا دا خبره وکړه دا اواز ډېر کمزوری راته هغوی ته نو یو بل ته دا ووایي چې دا اواز خو څه معروف کاري خو د ناشنا ځای نه راځي چې دا به څوک وي الله ورته دا زما بنده دی که نه یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې پروت دی نو هغوی هم الله ته سفارش وکړي چې الله دا خو ستا ډېر نیک بنده دی موږ به د ده دا د اعمال راخېجول دا د اعمال به موږ راخېجول یا الله وایي د دې سختې نه راوباسي چې کله نیک وي که نه نو دا ځمکې او اسمانونه به هم په تا پسې جاړي او دا ملایک به هم ستا دپاره دعاګانې غواړي تر دې چې د علماو په باره کې راځي پیغمبران خو به ډېر اوچت دي وایي حتی الحیتان فی الماء تر دې چې مهي په اوبو کې او میږي په سوړو کې دننه د علماو دپاره دعاګانې غواړي وی الله د پلانې وبخي د خلکو ته خیر ښي او چې کله داسې پالتو پرزه وي که نه د معاشرې او خلک د تنګول را تنګول او ګناهګار وي نو حدیث کې راځي چې دا سړی زر خښ کوي دا مړی که نیک عملی خو جنت ته به لاړ شي انتظار پې ډېر مه کوئ او که بد عملی نو بندگان او ځمکه او ګټې او ونې او ځناور او هر څه به دې دمه شي د ده د شر نه به ټول څه شي دمه به شي کوشش کوه چې په هغه خلکو کې ځان راولي چې دا ځمکه او اسمان د پسې وجاړي او دا ملایک ستا دپاره دعاګانې کوي د الله د بندګان دې یادوي نو ده د هغه ځینې اواز وګوره دلته دا خبره یاد ساتي چې الله ته هیر نه وورئ هغه ځینې اواز وکړم اواز د توحید الله اله الا انت دا ډېر اوچت ذکر دی حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دعوة ذی النون اذ هو فی بطن الحوت وی هغه دعا چې یونس علیه السلام کړې وه کله چې د مهي په خېټه کې و لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له کله چې یو مسلمان دا دعا کړې ده په هر کار کې الله ولغه دعا قبوله کړې ده دا د پیغمبر خبره ده ډېره اسانه دعا ده څه ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یو حدیث کې دا راځي من دعا بدعاء یونس علیه السلام استجیب له چا چې داسې دعا وغوښتله که څنګه چې یونس علیه السلام وغوښتلې وه الله به ورله لازم هغه دعا قبلوي دا آسان ذکر دی اسانه دعا ده یاد یې کوي
او په مخه یې وایي الله به ته هره سخته اسانوي. ښه دې ځای کې دا الله ته د اواز وکړو اني كنت من الظالمین یا الله زه یم په ظالمانو کې. فاستجبنا له نو موږ دعا قبوله کړه د هغه ونجیناه من الغم او بچ کو موږ هغه د غم نه وكذلك ننجي المؤمنين او دغه شان نجات ورکو منګه مؤمنانو ته. الله وی منګه یونس علیه السلام د غم نه راوویستو. الله وی دغه شان زه مؤمنان د غمونو نه راوباسم. د الله خبره ده او د الله په خبره کې شک نشته. خفه کېږه مه چې په ما غمونه ډېر دي الله به یې ترې راوباسي ورځ. خو دا هم ده چې کیدای شي په تا کې کمي او د هغې د لاسه ته د غمونو نه نشي راوتی. نو د خپل ځان سره محاسبه پکار ده. موږ کې دا بیماري ده چې دغې ته ګوري چې یاره الله خو ویلي دي چې موږ به د غم نه راوباسو مؤمن سړی او زه په غم کې پروت یم. ښه نو دې ته خو نه ګوري چې زما څه حال دی. الله خو دې ځکه مؤمنان ذکر کړي دي. د مؤمن ټکی خو ډېر دروند ټکی دی. هغه اوچت مؤمنان ته مراد دي. نو ته خو له خپل ځان ته وګوره چې ته به څومره اوبو کې په کومو حالاتو کې الله بچ کو چې کله یاد کو الله. او ځکه دا خبره یاد ساتي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده. ډېره ناشنا فایده ده او یاد یې کوي. فلولا انه كان من المسبحين الله وی که چېرته ده په هغه تېر شوي ژوند کې زه نه وی یاد کړی کوم چې د راحتې ژوند که چېرته زه نه وی یاد کړی په هغه تېر شوي ژوند کې للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی دی به د مۍ په دې خېټه کې پروت وي د قیامته پورې. ګوره په راحته کې الله یاد کړی دی. الله وی ځکه مې په سخته کې یاد کو راومې ویستو. ته یاد ساته الله په راحته کې الله به دې یاد ساتي په سخته کې. یونس علیه السلام چې راووتو که نه د دې وجه دا وه چې ده په تېر شوي ژوند کې د الله ډېره پاکي بیان کړې وه. ځکه الله بیا دلته یوازې پرېنښو صرف دا یو څو ورځې پرې د مۍ په خېټه کې دې لپاره تېرې کړې چې دی بیا داسې کار ونه کړي. د الله حکم ته به انتظار لازم کوي بیا چې بیا داسې کار ونه کړي. دا ول الله لږه زورونه ورکړه. الله ډېر مهربانه دی پر خپلو بندګانو. وخت په وخت دوی ته خبره رایادوي. وخت په وخت دوی ته نصیحتونه کوي. دوی ته زورنې ورکوي چې بیا داسې کار ونه کړي. لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله په بل ځای کې وایي په سورة القلم کې لولا أن تداركه نعمة من ربه الله وی که چېرته نه وی رسېدلی هغه ته نعمت د رب د هغه نو دی به د مۍ د دې خېټې نه راوتی وی خو به بد حال وی. خو کله چې سورة الصافات کې الله دا خبره بیان کړې ده چې الله مهي ته امر وکړو دی یو غاړې ته راوویستو او بیا پې الله ونه راوخېجوله د څه شي د کدو او واپس بیا روغ رمټ راغی. الله دې موږ د غمونو نه بچ ساتي او که څوک په غمونو کې نو الله یې ترې راوباسي.